دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د په خلافت کې دور خلافت کې د بادشاہي وا د امیر المؤمنین نو دله یو پلار راغی یو بوډا پلار او دته شکایت وکړو د زوی په سر باندې د زوی په سر ورته داسې شکایت وکړو وی زه زوی واخلې ما زوی را لوال را کړي په خبره پیږې بوډا ورله راغی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له وی زما زوی دی او وی زه په ډانګ باندې وخلم په سر باندې والې راله را کړي دي وال زه تا سره شکایت جمع کوم هغه پسې پولیس ولېږه زما دا زوی ګرفتار که سزا وله ورکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پولیس ولېږل وی ورشه د زوی ګرفتار کې چې زوی ورله راوستلو زوی یې ورله کېنو د خبرې ته لږ وک شي نو زوی ته ورله وی دا بوډا ستا څه دی وی دا زما پلار دی وی دا ستا څه دی وی دا زما پلار دی او وی د ستا نوم څه دی وی زما نوم څه دی وی زما نوم چې دی جعل دی څه شی لکه څه شی لکه جعل دا ته اوس ویمه بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې زوی ته ورله وی دا پلار دی ولې والې دی وی دا د رښتیا وخلی دی وی او دا مې رښتیا وخلی دی وی ولې دی والې دی وی زه په پلار او په مور زه څه پوهېږم خو وی چې په ښه بده پوه شوې ما نو وی غټ ډانګ یې راله راکړي لس یې راله اوښان اغوستي دي لس یې راله چیلې اغوستي او راته وی روزانه چې دا صحرا ته وباسه نه راته دیني تعلیم ښیي نه راته مثال بل تعلیم ښیي وی سهار چې زه پاسم وی چې روټۍ ځان سره وتړم صحرا ته لاړ شم او څاروي ځان سره بوزم وی یو ځل مې دا بوډا پلار را روانو نو وی دو سارو په خپل منځ کې جنګ لګولو څه شی لکه جنګ یې لګولو نو وی دې پلار مې راته وی چې دا لکه دې سارو جنګ لګولو ته ګوري وی ما ورته چې پلاره دا به زه څنګه خلاصوم وی راته وی داسې لښته یې راکړه ډانګ یې راله راکړو وی چې ډانګ یې راله راکړو وی راته وی چې دا ډانګ واخله او په دې سارو کې چې کم څاروي ډېر قوت والی صحیح لکه قوت والی او بل څاروي کمزوري وي نو دا چې کم قوت والی دلی دې سر لروله په خبره پوه شوې دلی څه دی دې سر لروله په جنګ به ختمیږي نو وی زه یو ځل د صحرا نه رالم څاروي مې راوستل دا زوی یې وی ښه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته لګي وی رالم د صحرا نه ستړی رالم چې مې کور کې وکتل نو مور او پلار مې جنګ لګولو چا لګولو لکه نو دته خو تعلیم نو ورکړی چې د مور پلار به ډېر قدر کې د مور پلار به عزت کې وی دا پلار مې ډېر زورور په مور باندې و چې درس شو دا ډانګ مې د پلار یې سر لره وویشته په خبره پوه شوې دا ولې بچي ته دیني تربیت نه ورکوي بچې چې دی سکول ته نه لیږي مدرسې ته نه لیږي کالج ته نه لیږي صرف پیسه نه دی بچي له تربیت وکړه چې ته سبا مړ شي چې دی خو چې خدای دا پلار مې وبخي او ښه تربیت چې دی هغه بیا د علماو سره په ناسته کې په مدرسه کې نو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته څه وی ډېر یې ښه کړي چې دا سر یې درله والی دی او وی ستا د دې بچي نوم څه دی وی زما د دې بچي نوم دی جعل او جعل په عربۍ کې ویل کېږي ګونګټ ته ګونګټ پېژنې که نه جعل په عربۍ کې څه دی ګونګټ ته نو یو خو دی ورله ګوره نوم ګونګټ ایښودی دی او بل دی ورله څه دی تربیت دی ورله نه دی کړی دی نه دی چېرته مدرسې ته لیږلی نه دی چېرته مولا سره کښېنولی دی مثال نه دی چېرته سیروزې له لیږلی دی بس صرف ستا دا کار چې ته به بچو ته وې چې څاروي بوز او شا به دا سره وه نو بیا د بچو چې بیا نن سبا د مور پلار نافرماني کېږي که نه دا د مور پلار د وجې نه ګورې کېږي ښه که نه د دې مور پلار به څه دی قدر کوو او مور پلار له پکار دي چې د خپلو بچو سره صحیح تربیت وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خدای پاک ما چې سویل که زمانه څه کمی شوي یا الله ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو نه راضي شي خدای پریشانۍ هم ختم کړي یا الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شي وصلی الله تعالی علیه